تنگ د یوې شپې د انتظار دی دا زړه ناقلاره ناقلاره دی تنگ د یوې شپې د انتظار دی دا زړه ناقلاره ناقلاره دی او ستا د مینې تور پې لګېدلی دی تلې چې صابر په هره لاره دی. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نازک خان یم. ادبي خپرونه د وصال مازدیګر ده او راغلی یم بونیر چغرزو ته. دلته په دغه لاره باندې تېرېدونو دا خوړه او دغه نظارې او دغه غرونه دا ډېر زړه پورې وو او زړه راښکونکي وو. نو مونږ غوښتل چې د دغې خوړو په غاړه باندې یو ناستې را جوړ کړو. منصور شمال را سره هم دی او هغه به څو ورځې پس بیا مسافرۍ له ځي. نو مونږ وایي چې لاړ به شو بونیر به ووینو، په دغې غرونو په دغې غاړو پولو پټو باندې به وګرځو، په دغې خوړونو باندې او د ژوند نه به خوندونه واخلو او دغه زړه او ذهن به هم لږ دمه شي او بیا به ژوند ته جوړ شو. نو په دغې بانه باندې راغلي یو بونیر ته. اعظم را سره هم ناست دی، مختار حیران هم ناست دی. مختار حیران راته په لاره نوي شعرونه وویل، ډېر زړه پورې و، ډېر مې خوښ شو. نو هغه ویل چې نازک خانه دا خو چې کله زه ستا سره کښېنم ګوره دا شعرونه ما ته یاد شي خو بیا زما نه اکثر هېرېږي. نو ما وی چې ځه خدای دې خیر وکړي، زه به یې له ځان سره ولیکم دلته دغه یوه مصره به ولیکم او بیا چې هلته کله ناستې را جوړ کړو شعرونه به د یو بل سره شریک کړو او ریکارډ به یې کړو، دغه ملګري به بیا وګوري. نو مازدیګر دی، چغرزي بونیر دی، د خوړ غاړه ده، دنګ غرونه دي. مازدیګر ماښام ته دغه دی په څو ساعتونو کې زه هر ځل وایم چې غاړې وځي او بالکل غاړې وځي. په دغې غرونو باندې دغه لمر پناه شوی دی. خو مونږ دلته دغه یو ناستې د یادګار په جوړه باندې را جوړوو. نو مونږ د ژوند دغه یو څو لمحې دغه محفوظ کوو. نو مختار دی، اعظم دی، نوي شعرونه به یې لیکلي. نو په دغې چغرزو بونیر کې تې اورو. تاسو به هم خوندونه واخلئ، مونږ به دلته خوندونه واخلو. نو راځئ چې دغه ملګري واورو. په جمع سلامونه. وعلیکم السلام. داسې لمبه لمبه حالات دي ته پې نه پوهېږې، داسې لمبه لمبه حالات دي ته پې نه پوهېږې، مونږ کې د چا چا زړونه مات دي ته پې نه پوهېږې. د خپل ښایست زکات ته وویشو زیاتی دې وکړو، د خپل ښایست زکات ته وویشو زیاتی دې وکړو، لایق ته څوک څوک د زکات دي ته پې نه پوهېږې. سړی غواړي او ویلی نه شي، چې سړی غواړي او ویلی نه شي، چا پسې جاړي او ویلی نه شي، ته په هغې بېوسۍ نه پوهېږې چې کډن غاړي او ویلی نه شي. ډېره مننه. ته په هغې بېوسۍ نه پوهېږې چې کډن غاړي او ویلی نه شي. هغه چې څه وایي هغه به کوم، زه به انکار کوم نه به کوم. لیکل د ده نه زمانه واخلئ، لیکل د ده نه زمانه واخلئ، دی چې هر څه وایي نو ښه به کوم. او که نه خوښ مې دی مین یمه پې، او که نه خوښ مې دی مین یمه پې، مړه نو چا چاته قیصه به کوم. ډېر ښه دی یار، دا بیا ووایه یار، ډېر ښه شعر دی. او که نه خوښ مې دی مین یمه پې، مړه نو چا چاته قیصه به کوم. ډېر ښه دی. ریباره څه وایي چې نه درځمه، ریباره څه وایي چې نه درځمه، خلکه بیا په ویښه شپه به کوم. ډېر ښه دی. ریباره څه وایي چې نه درځمه، خلکه بیا په ویښه شپه به کوم. مینه ګران کار دی سړی وجړوي، مینه ګران کار دی سړی وجړوي، ډېر ناکامونه دي خو زه به کوم. ته لیونی په ډولۍ کې چاله خوب ورځي، ته لیونی په ډولۍ کې چاله خوب ورځي، مړه په دومره خوشحالۍ کې چاله خوب ورځي. او چې د یار غم څوک د دنیا د غمه وباسي نو بیا په دومره بېغمۍ کې چاله خوب ورځي. ډېر ښه یار. او دا غزل دغه ته ډالۍ دی منصور شمال ته. بغیر د خپل جانانه رانه ځان نه راټولېږي، په ما پسې د هسې مشران نه راټولېږي. الله خو دې زما شان لیونی مکه جانانه، الله مکه خو بیا به د ګریوان نه راټولېږي. ډېر ښه دی. الله خو دې زما شان لیونی مکه جانانه، الله مکه خو بیا به د ګریوان نه راټولېږي. او که ډېرې ننواتې او جرګې مو پسې وکړي، بې ننګه پښتانه دي په قرآن نه راټولېږي. که ډېرې ننواتې او جرګې مو پسې وکړې، بې ننګه پښتانه دي په قرآن نه راټولېږي. زړګی خو رانه وړې خو پام کوه چې ماتې نه کړې، زړګی چې ګورې مات شي هغه شان نه راټولېږي. ډېر ښه. زړګی خو رانه وړې خو پام کوه چې ماتې نه کړې، زړګی چې ګورې مات شي هغه شان نه راټولېږي. د زړه د بتخانې نه چې مې لاړ شي غم دې ورک شه، یار تشي بتخانې ته د هندوان نه راټولېږي. ډېر ښه.
او دا ځمکه خو انسان په ځان کړه تنګه لویه خدایه دا ښه ده چې په دې باندې اسمان نه راټولېږي او بونیر ته چېرته راشه خپله ځم به پکې وینې که داسې په شعرونه دې ګمان نه راټولېږي او دغه څو شعرونه دي دا څه شعرونه دي دغه شوي دي لکه خلقو اورېدلي ډېر خو دا غزل مې ما به خیال چېرته به ټول نه وي ویلی چې دغه به ویمه چې نه راځې جانانه خو انکار به تې جوړېږي چې نه راځې جانانه خو انکار به تې جوړېږي دا زړه به مې خوږېږي نازار به تې جوړېږي او په دې دور کې څوک هم صادق نشته دا مې واوره په دې دور کې څوک هم صادق نشته دا مې واوره که ډېر وي بې ضرره خو ښامار به تې جوړېږي او سړی چې هوښیارېږي په ټکرو هوښیارېږي سړی چې هوښیارېږي په ټکرو هوښیارېږي دا چا وي چې بادام خوري نو هوښیار به تې جوړېږي ډېر ښه دی او زما او ستا د خوږ نظر د درد د کیفیت نه زما او ستا د خوږ نظر د درد د کیفیت نه چې یو بل ته ورګورو نو قرار به تې جوړېږي او دا ستا لیونی داسې ستا له دره نه صبرېږي ملنګ به تې جوړېږي یا ټوکمار به تې جوړېږي دا ستا لیونی داسې ستا له دره نه صبرېږي ملنګ به تې جوړېږي یا ټوکمار به تې جوړېږي او کو زړه دې د راتلو وي یو ساعت مه ایسارېږه که زړه دې د راتلو وي یو ساعت مه ایسارېږه د ستړي ژوند سهر انتظار به تې جوړېږي